بلا شنواری سپیکس نه افغانستان بنگلاديش خلاف درې ملوبه بایلله مګر سیریز یې په 2-1 سره ترلاسه کړ. ښه خبر پکې دا دی چې اټلیست عظمت الله عمرزی صاحب چې دی هغه پکې شپږ 50 یو 50 والا هیله موتینه تمامتینه همدا و ګوره داسې ښایسته بیټینګ یې کاوه معلومات یې کېده نو هر ځل داسې ښکاري پلیرز موږ خبرو ته تیار ناستي چې څنګه ورسې خبرو وکړو په سبا 50 والی ګربس به څنګه خبرو وکړو په سبا سینچري والی نو همدغسې لګیا اوسئ که نه دوامداره لکه د ټاپ کوالټي پلیر او اورډنري عام پلیر په منځ کې فرق هم دی چې ټاپ کوالټي پلیر چې هغه چې کله سنچري وهي هغه فارم کې شي هغې نه وروسته بیا سمدستي ورسې 50 پلس چې دی هغه ستا کانفیډنس لیول نور هم پورته کوي ته باید همداسې رو د دنیا ټاپ پلیرانو کې ځان راولې چې بیا په ټاپ ټورنمنټونو کې ښه پرفارمنس وکړي او خپل ملت ته خپل وطن ته نړیوال جام یا نور جامونه وګټي په دې نه کېږي چې یو د سکور باقي 0 5 6 10 15 دا شینه چې دي دې نه باید راوځي نو هیله ده د افغانستان ټیم چې دی دې نه زده کړه وکړي د خپل ټیم سیټ اپ سی کړي زما په نظر باندې ګورئ د هر چا خپل نظر دی سره د دې چې سیریز هم وګاټه مګر شاهدي چې دا ډېر بیډ کیپټن دی د شاهدي او رحمت شاه د دوه کسانو کې په دې ټیم کې د یو کس ځای جوړیږي دا دواړه سره نور موږ افورډ کولی نه شو چې ایشیا کپ یا نړیوال جام ته موږ دا دواړه په دې اورډر کې بوزو د دوی په ځای چې دی نور کسان ریاض حسن اکرام علي خیل او نور هلته ځوانان په بینچ باندې ناست دي دغه دي چې هغه زیات ټیلنټډ دی او سکور کوي شاهدي صاحب چې نن بیخي انکنوینسینګ و لکه نه خو سنگل ډبل اخیستی شو ایچز نه سپینر لوبولی شو نه فاست بالر لوبولی شو هغه یو پولي ووهه هغه هم پریمیډیټډ تیار ورته لکه سړی چې بس دا بال به وام هغه یې وواهه بیا په سپینر باندې ریورس سویپونه والته دې حالت ته وګوره او بیا دغسې سلسله ځکه چې بالونه ډېر وخوړه چې ډېر وخوړه پریشر پرې راغی چې پریشر پرې راغی وکټ یې د لاس ورکړه نو دا کپتان سره دا شینه نه ښي سره دې زه هغه چا پسې خبره کوم چې ټیسټ کرکټ کې 200 رنزي کړي دي مړه سره ولاکه خبره په کار هم ده مګر شی که ته وګوره دا حالت ته څومره وخت راسي او پرون بیخي انکنوینسینګ و نو زه خو تېنې کنوینس نه یم او زما په نظر باندې په کپتانۍ باندې خو بیا وروسته نظر ورکوم راشد خان چې برانډ دی د افغانستان کرکټ لپاره ډېره ګټه کوي چې دی نړیوال جام کې کیپټني خو هغه بیا وخت سره ګورو فلحال چې دی د بایللو وخت کې زه دونه خبرې نورې نه کوم ځکه چې هسې بایلله مبارزه هغه خوند کوي چې ته اول نه په ټیم سی جوړ کې نو زموږ مبارزه به دوام لري ایشیا کپ ته نړیوال جام ته صحیح ټیم به بیا او انشاءالله نتیجې به هم ښیي وروسته چې پې خبرې وکړو څه فرق نه کوي مړه بس کیسه